خانه بل زموږ په کلي کې یو سړي واده کړی و نو د معاینې ډېر بد بیرېدی یوه ورځ اکسره راته کوله ول زه سهار وختي د خوبه راپور شوم معاینې یې یوه چپلاخه وولم بیا یې بله چپلاخه وولم نو ما ورته ویل تا غږ نه ورته کوي ول ته خو واره مجلس واوره ما نه راته ووایه ویل ما ورته ویل دا د ګپې وولم که د رښتیا وولم دې راته ویله ول د رښتیا مو ویله ما ورته ویل سهار وختي زه د ګپې کاب نه لرم عثمان خان یو کیسه خو راته وکړه یوه خانه ډېره د خوند کیسه به درته وکړم یو پښتون ناجوړه و یو پنجابي ډاکټر له ورغلی نو پنجابي ډاکټر ورته ویلې ول تا واده کړی دی پښتون ورته ویل هو خود مې کړی دی نو پنجابي ډاکټر ورته ویلې ول تا د نره سره واده کړی دی که د ښځې سره نو پښتون ورته ویل بېوقوفه واده خلک د ښځې سره کوي د نره سره نه کوي نو ډاکټر وخندل ها 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 نو زما خور ولې د نره سره وکړي یاره عثمان خان هستي په کلي کې ډاکټر کښېنستلی و هغه څنګه ډاکټر دی یاره زموږ په کلي کې یو سرایي ډاکټر و نو د سړي پلار ناجوړه و دا ډاکټر لی راوستي نو ته دننه کې یا مریض کتې د هغې خوا بیرته راووتې هغه هلک ورته څنګه شو زما پلار ده ورته ویل زویه ستا پلار په سترګو هم نه ویني په پښو هم شل سو کینسر یې هم سو ولاړېدی هم نشي نو هغه زوی یې ډېر پریشانه سه دیوال ته څنګ وایي زړلې ده ته یې وښورئ ول ځوانه هغه ورته ویل ول مسخرې در سره کوم هغه مړ سو خیر عثمانه پرون یو ټلیفون در وکړې تا زه په هسپتال کې ملکوال مې راوستلي څنګه کیسه وه وروره در دا سرایي ښځو دا لیکه پړه ښځې ډېرې ښه دي کم سے کم پیسې که سر خلاصېږي وروره ما ستاسو د لیکه پړاو د سړی پوښتنه نه ده کړې کوچنیان څنګه کیسه وه وروره پرون بازار له تللی ومه په تیلۍ کې مې ګریس کور ته راوړو نو ډېر ستړی ومه د فریج په سر مې کښېښول سهار چې راپور شوم ګرده کوچنیان ناجوړه پراته دي و کور والا ته هم دا ولې ناجوړه دي وایه تا چې سکریم راوړی وي ماښام ما هغه ورکړي ورې پیرک خو ما د نجلۍ په ساو کړی دی 5 ورځې د ټیکټو کېږده به نجلۍ په ساو کړي دي نن یې رسوا کوم پرېږدم یې نه ولې پیرکه زما ستا د 9 کاله انډیوالي ده تا نجلۍ راوستلې غږ هم نه کوې ای نجلۍ اخبار دې راوړئ یا په کمره کې څه پاتې شو ای خدای دې بې خو بس اخبار ورته راوړه ځوانه دلته راست عثمانه ته څه به کوې 4 ورځې اخبار په لاس کې لږ خانه یوه خبره درته کوم چاته خو به وایه نه یا دا صرف د علاقې د ځان ښکاره کوم چې زم تعلیم یافته یم عثمانه کیسه خو نو زه درته کوم ښه پیرک خانه تې که و تې وکړه یاره ودونه خو پرېږده د ټیکټوک والا زوی هم پیدا شو لیکن موږ ته یې در اوسه لګیا یې په فیسبوک کې شته نر یا که ښځه